د پخواني ولسمشر ډاکټر اشرف غني احمدزي لنډ ژوندلیک. ډاکټر اشرف غني احمدزی څوک دی؟ محمد اشرف غني احمدزی له اره د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اوسېدونکی خو په 1323 هجري لمریز کال کې په کابل ښار کې د شاه جهان احمدزي په کور کې نړۍ ته سترګې پرانیستې. د ماشومتوب او تنکۍ ځوانۍ دوره یې په افغانستان کې تېره کړې ده. لوړې زده کړې په بهر کې کړي دي. پر هېواد د شورویانو د برید او کورنۍ جګړې له کبله د نورو هېوادوالو په څېر له خپلې کورنۍ سره جلا وطن شو. ډاکټر اشرف غني هغه مهال چې له هېواده بهر میشت شو د سیاست، انسانپوهنې، انتراپالوژۍ د یو سرلاري عالم په توګه وپېژندل شو. وروسته یې په نړیوال بانک کې کار پیل وکړ چې د بین المللي مرستو د پراختیا په برخه کې مهم مسایل پکې زده کړل. اشرف غني د طالبانو د نظام تر ړنګېدا وروسته په 1383 هجري شمسي کال کې هېواد ته راستون شو او په مختلفو پوسټونو باندې کار وکړ. اشرف غني د حامد کرزي سلاکار، د نړیوالو مرستو د انسجام د ادارې د رئیس او افغانستان د انتقالي ادارې د مالیې وزیر په توګه دندې ترسره کړې. د ماشومتوب او ځوانۍ وخت. ډاکټر اشرف غني په 1323 هجري شمسي کال په یوې دینداره او مخورې کورنۍ کې وزېږېد. د خپل ماشومتوب لومړنۍ دوره یې په لوګر ولایت کې تېره کړې ده. د کابل له حبیبیه لیسې څخه فارغ شوی دی. پلار یې په شاهي دوره کې په بېلابېلو لوړو دولتي پوستونو دنده ترسره کړې ده. تحصیل او تجربه. اشرف غني د ځوانۍ په لومړیو کې لبنان ته سفر وکړ او د بیروت په امریکایي پوهنتون کې شامل شو. په 1352 هجري شمسي کال کې په دغه پوهنتون کې خپلې زده کړې بشپړې کړې. په 1353 هجري شمسي کال کې افغانستان ته راستون او په کابل پوهنتون کې د ټولنیزو علومو په څانګه کې د انسانپوهنې استاد شو. په 1356 هجري شمسي کال کې د سکالرشپ د اخیستلو لپاره د تحصیلاتو په دوام امریکا ته لاړ او په کولمبیا پوهنتون کې شامل شو. د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال یې د کورنۍ ډېر غړي زندانیان شول او له همدې امله اشرف غني په امریکا کې د پاتې کېدلو تصمیم ونیو او د خپلې دکتورا د تحصیلاتو ته دوام ورکړ. اشرف غني د خپلې دکتورا رساله یا تیزس د افغانستان د معاصر تاریخ په باب له 1156 نه تر 1280 پورې